السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ شپې ورځم په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړی وي. یو ځل بیا د نوې ویډیو سره درته څرګنده چې تاسو وینئ په سکرین باندې د رقم ته دې کې ټیک ټاک لپاره یو ښکلې او خوندوره ویډیو جوړه کړو په کاینماسټر کې. نو ویډیو را سره تعقیب کړه او ترڅنګ یې یوټیوب چینل درته سبسکریب کړه او بیل نوټیفیکیشن ووایه تر څو زما نوره هره ویډیوګانې ستاسو پر مخ دېرشي نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سره پاتې شو. نو ډېر انتظار مو نه وږدوه، راځو ویډیو شروع کوو. د هر څه نه مخکې تاسو به لوډ شئ یو کاینماسټر دغه اپلیکیشن دا به ځون ته ډاونلوډ کړئ. دا کې به چک کړئ د ټیک ټاک لپاره انټرفیس دا به تاسو انتخاب کړئ. بیا به دا کې د سیټینګ نه علامه باندې به کلیک وکړئ او کوز ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به کې فل سکرین ته به چک کړئ وړاندې. اوس به دلته راشئ یو ټمپلیټ پر واخلو. دا ټمپلیټ همدې ویډیو لاندې لینک دی، په لینک باندې چې کلیک وکړئ تاسو به د همدې ځای نه په اسانۍ سره ځون ته چک را ډاونلوډ کړئ. دا ټول هلته به د ایټم د مواد به ورته وي. نو اوس به راشئ دلته یو څو فوټوګانې یعنې تصویرونه به ورته سلیکټ کړئ تر څو دغه ویډیو لپاره ویډیو چک کړئ په جوړه کړو د ټیک ټاک لپاره. ویډیو را سره وګورئ او تر پایه را سره تعقیب کړئ او سکیپ کوئ مه ملګرو. انشاءالله چې نوره هم داسې په زړه پورې او سټایلي ویډیوګانې درته جوړې کړم د ټیک ټاک لپاره ستاسو چې هم بهترینه او په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړئ د ټیک ټاک لپاره. نو څلوېښت پنځه شپږ ستاسو د خوښې مطابق داسې څو فوټوګان به چک کړئ، ځون د پرې انتخاب کړئ تر څو دا کې مې چک کړي نو ایډیټینګ یعنې وکړي په کاینماسټر کې. نو دوه مې انتخاب کړي دي، اوس دوه نوره هم انتخابومه. څلور مو انتخاب کړو. اوس دغه تصویر د هر یو تصویر باندې زه کلیک کوم. د هر یو تصویر نه چې کلیک کړو دا منځ کې به دغه تصویر چې داسې په منځ کې داسې نږدې کوئ د تصویر سره. داسې به هر یو تصویر چې تاسو کوم انتخاب کړه لکه دا چې دی دا هلک جوړیا هم و خاص تاسو ته مو واخله. دا نوره تصویرونه هم زه ته ښیم چې د رقم د جوړیا مخ. نو دا تصویرونه به چک کړئ تاسو ټول به اوس دغه چې شوکیز نوم دی ولټنټن به دنده به کلیک وکړئ تر څو دغه هلک داسې څلور کونج کې طرفه تشریح بیکګراونډ نه دا جوړ شي. اوس دا بل دا به هم دا منځ کې دا لک هغه دی خروب ته داسې چک لک جوړوو داسې نږدې کوو داسې منځ ته یې بیکګراونډ داسې سیخوو تر څو د تصویر دغه کوم د کاینماسټر کوم فریم چې دی د ټیک ټاک لپاره کوم فریم چې موږ انتخاب کړی دی دا فریم په منځ کې شو. اوس به دا تصویر بیا کړئ د والټین دنده کې چک کلیک کوو. اوس دا دریم تصویر دا د دریم تصویر نه هم کلیک کوو دا هم داسې نږدې کوو داسې خپله خوښه سره مطابق داسې چې نږدې کوو انتخاب یې کوم تر څو زموږ د خوښې سره مطابق وي. نو دا به هم داسې دا په حال کې نورو به شي څلورم دا به هم داسې نږدې کوي. نو دا هم چې انتخاب کړو اوس به راشي دا به هم داسې اوس دغه تصویرونه دا کې ایډیټ وشو. اوس په دا ځای د داره کې یو ټمپلیټ راته رااخلو. دا ټمپلیټ زه ورته راخلم تر څو زه ویډیو پې جوړوم. دا ټمپلیټ دا به فل سکرین ته وړوې. اوس پې راشي د فل سکرین دنده کلیک وکړه کې ځلون د بهتر راشه بلینډینګ نشان کې سکرین انتخاب کړه. دا سکرین انتخاب کړه بیا به دنده کلیک بیا به د اوز به چک کې موډ پې کې او چې نو شي دا انچار کله وکړو. اوس به راشي دغه تصویر چې دی نه داسې بل تصویر اوس د تصویر کوي داسې د تصویر زه داسې تصورم دا کله چې دغه ټمپلیټ څه دی دا چې بیرته ورسېږي بل ټمپلیټ داسې بله لیکه پرې شروع کېږي متکسه انیس ټمپلیټ شروع شو. اوس دا ځین د داره کوم 22 سیکنډه ته چې کوم در ولمه 21 سیکنډه شو 22 سیکنډه شو بالکل دا چې تغیر شو چمتو شو. ګورئ اوس بل ټمپلیټ شروع شوی دی. اوس د بل فوټو چې به دنده شروع شوی دی ټمپلیټ. اوس دا چې د ساعت ته ورسېږي بل ټمپلیټ شروع کېږي. اوس به هغه ځای پرې راورسوو وره مې دغسې 29 سیکنډه دی بل یې لږ ورمه 28 تر 29 یې چې ورسوم انیګه شروع شو. نو په 29 کې دی نو په دا 29 کې چې وي د اوس به چک کړئ دا ټمپلیټ داسې لږ 29 تر 29 ته به یې ورولئ لږ شی نږدې کوم. نو اوس به یې وینئ نو بالکل دغه تصویر چې شو 29 ته ورسېدو.
اوس شروع شوی دا دریم ټمپلیټ به هم همدې سر ته ورسوئ. بس دې سر ته چې ورسوئ د دریم ټمپلیټ دې سر ته ورسوئ. د بل اخري څلورم تصویر دا اضافي وای دا به ډیلیټ کړي. اوس د هر یو تصویر باندې کلیک کوو. دلته دا کلیپ ګرافیکس چې دی په دندې چک کې دندې کلیک وکړئ. دندې چې هر کله کلیک وکړئ دلته به لوند راشئ سپلټ آوټپوټ دندې که دندې کلیک وکړئ دا به سپلټ آوټپوټ دا به کوم ځای نه ډاونلوډ کړئ. دا ګیټ مور چې وینئ په دندې به کلیک وکړئ. انټرنیټ په آن کړئ که تاسو نه لرئ دا به چک کړئ زنده پره چې را ډاونلوډ کړئ. دا سپلټ آوټپوټ په دنده به کلیک وکړئ. اوس په دغه دویم یا دریم یا څلورم دا به انتخاب کړئ. دا مو انتخاب کوم. دا به هم انتخاب کړئ. نو اوس دا دریم د بل نه کلیک کوو. سپلټ آوټپوټ په دنده چې د کیز اخري اپشن دا چې کلیک وکړئ څلورم یا دریم به انتخاب کړئ. څلورم انتخاب کوم. اوس اخري تصویر دریم تصویر په دنده هم کلیک وکړو. دا به کې دا به هم انتخاب کړو. دا هم چې هر کله انتخاب کړو اوس به راشئ دلته په دا زنده به ودرېږئ. یو ټمپلیټ بل راته راخلو. دا زنده چې ودرېږي دا تصویر وینئ څومره ښکلی شروع کېږي. د ویډیو سازه شوه. اوس په چک کې په دغه زنده به چک کلیک وکړئ. دا زنده چې ودرېږي اوس په بل داسې ټمپلیټ ته راواخلو تر څو دغه ویډیو هم نوره هم ښایسته ډیزاینول شي سټایلش. اوس دا ټمپلیټ دا به هم فل سکرین ته کې. اوس به راشئ کیس بیخته به راشئ بلینډینګ نشان ته. بلینډینګ نشان کې به سکرین انتخاب کې. اوس به راشئ دغه اوس به هم موډ کې. دا سپیکر نه به کلیک وکړئ دا به هم چک کې موډ. اوس دغه ویډیو شو دغه چې دا اضافي چې دا به کلیک کټ کې. اوس دلته یوه سوز ده یوه ویډیو ده دا به ترخولمه لکه دغه یوه دا سوز دا ویډیو چې دغه زه ډونټ په دندې زه چې کوم دغه هغې ته په اډیو وړومه د سوز سره د ویډیو سره تر څو ویډیو مو ښایسته دندې چې کلیک وکړئ دلته روند وینئ دغه په سکرین ووایه. اوس په چک کې دا به ډیلیټ کې. دا چې ډیلیټ کې اوس دغه ویډیو چې دا لږ کمه ده خو د بل 15 سکینډه دا چې لږ کمه ده دې ته به زه لږ استوه تقریبا څرګه به دا اوس سکریب کې زړه به شی دا به چک کې دا زنده چې داسې ودرېږي دا زنده ودرېږي په دا زنده چک کې دا به په هغه کې ډوپلیکیټ کې دا زنګونه چې دوه شول په دا زنده چې ډوپلیکیټ دا به چک کې اوس په دغه په کیپچین نشان په دنده به کلیک وکړئ سپلین مې ووایي د اضافي د بر طرف ته دا به چک کې کاټ کې ډیلیټ کې. اوس دروشئ دغه ولته 15 سکینډه داسې یو څه کم و دا اوس د ویډیو سره دا زنده به ودرېږي دغه نه دلته پیښ دا زنده چې ودرېږي 15 سکینډه زه په دا زنده درېږم چې اضافه دا وي لږ چې کم نه شي. نو ټول دنده چې کله پلی چې ووایه اوس د بار طرف ته دا ډیلیټ کړي. اوس به دا روښنی دا وړیکی دا نه دا چک کوئ ډوپلیکیټ نه ورته نیم کړو یعنې لږ وینه اضافه شو او نښه ورسره برابر شو. نو همدې طریقې سره هم تاسو کولی شئ چې جوړ اوس دا زنده کلیک کوم. اوس ویډیو وینئ ویډیو ډېره ښکلې او مزیداره شوه جوړه شوه. دا ویډیو خو کاینماسټر کې لږ داسې بل رقم ته لیدل کېږي او چې هر کله زه ته ډاونلوډ کړم بیا یې ته وکړم بیا به تاسو خپله ووینئ چې څه رقم ده. نو موږ ټاپ کړه. اوس راځم دغه ویډیو چې دغه زه چکم نو ډاونلوډ کوم یې ډاونلوډ لپاره به چک کوئ. ډاونلوډ چې هغه به لوډ به شي دغه څنګ کې دا ډاونلوډ نشان وینئ دا د چالان مه کړه. دغه ټمپلیټ چې ده چې چېرته بس کې بل ټمپلیټ شي بل ټمپلیټ نه باید بل تصویر شروع شي. نو زه چکم ډاونلوډ کوم یې دغه نشان نه مې کلیک وکړئ. اوس پرې وشئ دا فل ایچ ډي چې ده باندې کلیک کړو زه په ایچ ډي کې ډاونلوډ کوم فل ایچ ډي. اوس په ډاونلوډ شروع شي لږ څه ډاونلوډ شروع شو. نو ډاونلوډ شروع شو زه لږ ویډیو ورته سکیپ کوم تر څو زه تاسو ته ډاونلوډ پای ته ورسېږي او دا یې ته چالان کړم. ویډیو سکیپ کوم زه ښه ویډیو مې چې اگر ډاونلوډ مې کړه دغه ویډیو مې ډاونلوډ کړی. اوس زه پلی کوم چې څه رقم ته لیدل کېږي دغه زما دغه ویډیو چې مو په کاینماسټر کې جوړه کړه د ټیک ټاک لپاره. نو دغه نه څومره اوس به وینئ څومره ښایسته لیدل کېږي دا ویډیو. لږ څه صبر ورته کوو. اوس به وینئ څومره ښکلې او ښایسته جوړه شوه. هیله لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي یو څه هم ترې زده کړي وي.
د پاتې نورو ویډیوګانو لپاره زما د پاین سټیپ چینل چې ده دا درسره سبسکریب کړه او تر څنګ بیل نوټیفیکیشن ووایه. که چېرې کوم ویډیو خوښه شي ویډیو سره لایک کړه او چینل درسره سبسکریب کړه او ویډیو هرومرو درسره لایک کړه تر څو نور په ما هم ویر شي. نو د پاتې نورو ویډیوګانو لپاره د پاین سټیپ چینل درسره تعقیب کړئ. د بلې ویډیو لپاره د خدای په امان.